کچری ستاسو معده ډیره زیاته سوځي یا ستاسو په معده کې بار بار درد راوچتېږي او ستاسو معده درد کوي یا ستاسو د خولې نه هغه پیپ کم چې معدې ته تللی دی کچری په هغه کې خرابي راشي په هغه کې پړسوب راشي او هغه سوځي نو دې علاماتو له تاسو ته په سکرین باندې کم یوکین شربت چې لیدی شي د علاماتو دپاره استعمالیږي او دا یوکین شربت کله هم چې تاسو استعمالوي کچری د علامات یا د بیماری وي تاسو لا نو په دې دوران کې به خامخا تاسو د ډاکټر نه تپوس کوئ کله هم چې تاسو د میوکین شربت استعمال کې او تاسو په وجود باندې د الرجي علامات راولي نو په دې دوران کې به تاسو خامخا د ډاکټر نه تپوس کوئ دویم دا که چېرې ستاسو ګردې خرابوي یا ستاسو ینه خرابوي نو په دې دوران کې به هم تاسو د دې استعمالولو نه مخکې د ډاکټر نه تپوس کوئ او یا که چېرې تاسو ته بار بار قبض لګوي یا تاسو ته پیچس لګوي چې هغې ته میډیکل کانسټیپیشن او ډایریا ویلی شي نو په دې دوران کې به هم تاسو د ډاکټر نه تپوس کوئ او که چېرې دا تاسو اوس کې ستاسو په سر باندې بوج راولي یا ستاسو باندې انودګي راولي یا ستاسو زړه کچه کوي نو په دې دوران کې به هم تاسو د ډاکټر نه تپوس کوئ که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان انفارمیشن دپاره آی ډي در سره فالو کړئ شکریه الله حافظ